د فوټبال په زرګونو مینوال چې زیاتره یې د ارجنټاین پلویان وو د ګل دوشنبه په ورځ د قطر دوحه تاریخي سوق واقف سیمه کې د کروئیشیا سره د فیفا ورلد کپ د سیمی فائنل نه وړاندې غونډ شوي وو. د ارجنټاین د لوبډلې مینوالو چې په مختلفو سپینو او اودي رنگونو جامو کې وو ورسره د ارجنټاین بیرغونه په لاس وو او دوی سندرې او ګډاګانې کولې. د ارجنټاین او کروئیشیا لوبه به د 9 سهشنبه په ورځ د قطر په لوسیل آیکانیک فوټبال میدان کې ترسره کیږي. ارجنټاین چې 2 ځله وړاندې هم د فوټبال ورلد کپ ګټلې دی په کوارټر فائنل کې هالند ته د پنالټي شوټ آوټ کې ماتې ورکولو سره په سیمی فائنل کې ځانته ځای جوړ کړی دی. په لوسیل آیکانیک میدان کې به د فوټبال لوبې دوه هغه تکړه لوبغاړي د یو پر ضد مقابله کوي چې په کمیس یا شرټ نمبر یې لسم دی. د کروئیشیا لوکا مودریچ او ارجنټاین لیان میسی دواړه د لومړي ځل دپاره د چیمپionشپ د ګټلو په لټه کې دي چې احتمال دی د دوی وروستی ورلد کپ وي. زه هیله لرم چې لوبډله به د هالند سره شوې لوبې په شان لوبه وکړي لکه څنګه چې دوی هالند سره ډېره ښه لوبه وکړه. د خوشقسمتۍ نه راډریګو ډي پاول هم روغ شوی دی او انګل ډي ماریا هم کولی شي چې لوبه وکړي. موږ به د ارجنټاین نه د یوې ښې لوبې هیله ولرو. په عین حال کې د 2013 د فوټبال ورلد کپ فائنل کې لوبیدونکي کروئیشیا هم په پینالټي شوټ آوټ په ګټلو سره سیمی فائنل ته رسیدلې دی. کروئیشیا په کوارټر فائنل کې د ټورنمنت غوره ګڼل کیدونکي د برازیل لوبډلې ته ماتې ورکړه. که څه هم د کروئیشیا مینوال د ګل دوشنبه په ورځ د دوحې په سوق واقف کې د ارجنټاین مینوالو نه په شمېر کې لږ وو خو بیا هم دوی د ټیم نه د بلې بریا لپاره هیلهمند وو. د 3.9 میلیونه نفوس لرونکي هیواد 4 کاله د مخه فائنل ته په رسیدو سره د فوټبال نړۍ حیرانه کړه چرته چې فرانس دوی ته 4 په مقابله کې 2 ګولونو سره ماتې ورکړه. که 4 کاله مخکې مونږ په دویم ځای راغلو دا ځلې مونږ وښوده چې مونږ کولی شو چې په ټولو کې اول راشو یا دا ورلد کپ په خپل نوم کو. زه هیله لرم چې مونږ به فائنل کې د فرانس سره لوبه وکړو ترڅو د 4 کالو مخکې د ماتې بدل واخلو. د کروئیشیا په ټیم کې د دوی 30 کلن کپتان مودریچ چې په ریال ماډریډ کې هم لوبه کوي شامل دی. د کروئیشیا وزیر اعظم هم د خپل ټیم د ګټلو په اړه ویلي چې ټول هیواد یې تر شا ولاړ دی. عابد حسین، VOA ډیوا، واشنگټن DC.